रहीम राजू C++ दा C++ کې موږ if else په دبانې خبره کړې او په موږ میکسیمم ویلیو فایندینګ خبره کړې و. راځو اوس موږ دې کې یو بل एग्जांपल تا یو بل پروګرام تا write a program that find the positive, negative and zero number. صحیح ده. یو پروګرام داسې ولیکي چې یو یوزر کله یو نمبر ورکړي هغه چیک کړي چې آیا دا نمبر موږ سره پازیټیو دی نیگیټیو دی که زیرو دی. دا خو د ایگزام کې نه راوستی. صحیح ده. نو د دې لپاره موږ څنګه چل کوو؟ سمپل خبره ده اول زاخدمه انټیجر شي نمبر تیشو سیاوٹ ورکوم چې انټر نمبر تو چیک صحیح ده یو نمبر انسرټ کړه چې هغه تا ته چیک کړي سین په نم ویریبل کې باغ ته سٹور کوم صحیح ده دلته ورته ما اف کچیرته څه شو کچیرته دا نم لوی شو د صفر نه صحیح ده نو سیاوٹ the number is positive ٹھیک شو کنه بیا ورته اف کچیرته نم کوچنی شو د صفر نه نو سیاوٹ the number is negative ٹھیک شو بیا ورته ما بیا هم څه کولای شو اف کچیرته نم مساوي شي شو صفر شو صحیح ده نم مساوي صفر شو نو سیاوٹ ورته چې نمبر is 0 بروانه کوي 0 صحیح ده کله چې نسټریف کې راشي او نمبر is 0 زبراشم دا به چیک کوم دي نه چا دا واقعیت کار کوي کني enter number to check example زور کوم 4 مو سره څه دی پوزټیو دی example زور کوم دي کې 5 پوزټیو دی کنه زور کوم دي کې -3 نیگیټیو دی کنه ځکه زور کوم 0 number is